بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل ملګرو، په پښتو ادب مینو او پوهانو ته زه فضل سبحان د ډیر احترام پیرزونې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، غم هم دومره ښایسته دی څومره چې خوشحالي ښایسته ده. خو د دې نه مخکې دا کتل دي چې غم د څه دی او غم د چا دی. که غم د ځاني نو ستا خپل پیټی دی او هم ته به یې وړې، او که غم د جهاني نو د جهانونو خالق به ستا په غم شریک وي. استاد محترم واصف علي واصف صاحب فرمایي چې غم په وړو کې بنده راشي نو ملای ماته کی، او چې په اوچت بنده راشي نو نورې اوچت او برکتی کی. د جهان په مخ چې څومره اوچت خلک تیر شوي دي، د هغو د غم معیار هم اوچت ساتلی دی. د ټوک ډوډۍ او د 2 پیسو غم خو بنده خیراتی کی، او د جایداد غمونه خو د تاوان جواری ده چې بنده په اوله سلګۍ داسې وبیلي چې په لاس کې صرف د حسرت کچکول پاتې شي. د لوی الله په لوی دربار کې د اعلی ترین غم خواست مو، او د خودغرضۍ د هر غم نه د بری کېدو اعلان. یو د غمونو سلسلو ستړی کړم، یو د غمونو سلسلو ستړی کړم، بل د ژوندون د حادثو ستړی کړم. او یو خوا تقدیر می په درياب لاهو کوي، یو خوا تقدیر می په درياب لاهو کوي، بل خوا بې ځایه ولولو ستړی کړم. او عقل پرواز لا اسمانونه غواړي، عقل پرواز لا اسمانونه غواړي، زه د حالاتو زولنو ستړی کړم. او منډه د وخت سره وهلې شمه، منډه د وخت سره وهلې شمه، خو دلته خپلو بې وسو ستړی کړم. او ضميره سلسلو دی اووژلم، ضميره سلسلو دی اووژلم، زه بې ګناه خو قتلېدو ستړی کړم. او نه د بهار نه د ګلزار خبرو، نه د بهار نه د ګلزار خبرو، زه خو فکرونو د ازغو ستړی کړم. او ستا د رحمت څاڅکي به کله راځي، ستا د رحمت څاڅکي به کله راځي، خالقه زه د غم شیبو ستړی کړم. او نه زړه صبریږي نه ژړلی شمه، نه زړه صبریږي نه ژړلی شمه، زه خو د خپلو اسویلو ستړی کړم. او خلق خاموشه بې خبره ناستی، خلق خاموشه بې خبره ناستی، دا زه فضل خپلو ګیلو ستړی کړم. او یو د غمونو سلسلو ستړی کړم، بل د ژوندون دی حادثو ستړی کړم. ګرانو ملګرو، انسان چې څومره د ژوند د اسایشونو او مادي ترقۍ هڅه کوي، دومره د لیونتوب جذبې د ردعمل په طور ټکر ته مخامخ راځي. په دې اړه کې یو هایکو ستاسو په خدمت کې پیش کوم. ستا تجزیه او تبصرې د عقل، ستا تجزیه او تبصرې د عقل، د بېوسۍ په زل طوفان کې اکثر د لیونتوب توکل ته لارې پرېږدي، د لیونتوب توکل ته لارې پرېږدي. ګرانو ملګرو، دا کلام او مختصر تمهیدي خبرې تاسو واورېدې. که تاسو د دې کلام په هکله ما د خپل رای نه په کمنټس کې خبر کړئ، نو د مخکې سفر دپاره به ما ته لار اسانه شي. د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. بریالي اوسئ.